محترم محمد ابراهیم د کندهار څخه پوښتنه کوي. ما د یو سړي څخه مځکه د 3 کلونو لپاره په اجاره نیولې ده او ما پر دغه مځکه برمه ووهل. اوس زه د یو بل سړي سره داسې شراکت کوم چې مځکه او ټکټر د هغه کس دی او عامل زه یم پر دغه مځکه باندې چې ما اجاره کړې ده. آیا دا کار جایز دی او که نه دی جایز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصولیا. محترمه پر دې مسله به نو کوي تمسو دغه کشتګری اول جایزه ده کنه ده چې د ادمځکي په څلورمه کوي یا په پنځمه کوي یا په شپږمه کوي. امام صاحب وایي دا نه ده جایزه، یاران وایي جایزه ده. اطلاع دا خبرو ته غوږ نسی. خیبر چې نبی علیه السلام ونیوی خیبریان د هغه ځای کفار یې پر دغه پرېښوله، د مځکې هغو کرلې، نیم کښ دوی ځینې اخیستی، نیم کښ رسول الله مبارک چې نه نیم دوی ته پرېښه. امام صاحب وایي دا خراج د مقاسمې و، یعنی اصلي مځکه یې د دوی ته پرېښې وه، مځکه د دوی وه، د کافرانو وه، لیکن خو د خدای رسول خراج پر حواله کړی. لیکن داسې خبره نه ده یقیني. هغه مځکې په نامه باندې په نامه انصارو دغه مجاهدین ته ورکول سوي وې، صحابو ته ورکول سوي په نامه. نو د یارانو کول صحیح دی چې یا د مځکې ټولې د مسلمانانو وي او لیکن دا غنیمت و، دا د خدای رسول تقسیم کړي وي، ویشلې وي، لیکن و چاته یې ورکړي وي هغه و دوی ته په کشتګري ورکړي وي. نو کشتګري جایزه شوه. که ته وا د رسول الله حدیث راځي چې منع راغلی ده، موږ به هغه په هغه ځای کې منع راغلی ده چې دغه ماعنه چې مځکې والا ورته وایي دوه خورواره به ما ته راکوي په بالابود کې ما ورته سره شریکان، یا ورته وایي دا پلانې ځای مځکه یې د دغه اندازې دا زما دا شی چې وکړي په مابکي کې سره شریکان. دغه طرز څوک ته دا ناجایزه ده او که ایسه نه وه معلومه بیا جایزه ده. که ته سوال وارد کړي چې یو حدیث داسې راځي چې نبي علیه السلام مبارک په پیسو ویلې ده د اجاره رقم چې راځي او یا دغسې رقم چې دغه ایسې معلومې نه وي د کښت مابین څه شرکت نیمه یا په څلورمه یا مې ویل ناروا. موږ وایي هغه بیا د خدای رسول نهي دی، ارشاد کړي دي. یعنی د خدای رسول وایي که مځکه لري تر تا خپله په کار دې د خپلې وکړه، که تر تا زایده د بل چا کې مو ته ورکړه په کښتګري یې مو ورکوه. ګوره نهي دی، ارشاد دی، هغه یقیني نهي نه دی. دا د حدیث ترجمه شوه، کښتګري خو جایزه شوه. لیکن کښتګري ګرانو محترمینو دا ټول خبرې درته کوم، فتوا خو د یارانو پر قول شوه، دغه اصح شو. لیکن دا شرایط لري. اول شرط دا دی چې مځکه هغه به د کښت صلاحیت لري ورکول کېږي. به دویم شرط دا دی چې د مځکې خاوند او مزارع به اهل د عقد وي، یعنې کوچنیان لیونیان به نه وي. دریم شرط دا دی چې موده به یې معلومه وي. لیکن په دې کې دوه قوله دي، یو وایي موده معلومه غواړي، بل وایي نه. شافعي او مالکیه وایي غواړي، او قول دا دی چې د فتوا پر اول چې تعین د مودې نه غواړي. شافعي او مالکیان پر دغه قول دي. بل قول وایي غواړي، مبتدي قول دا دی چې تعین د مودې نه غواړي. او څلورم شرط دا دی چې صاحب د تخم به معلوم وي چې څوک تخم کړي. پنځم شرط دا دی چې حساب یې معلومه وي، یعنی درېیمه څلورمه داسې نه چې د پنځمه خرواره غنم، یعنی یا څلورمه حصه ده یا شپږمه ده. او شپږم شرط دا دی چې مزارع ته به پر مځکه باندې قبضه ورکوي. او اووم شرط دا دی چې زمیندار او مزارع په خپل مابین کې د دغه حاصل شراکت بیانوي چې دونه. شپږم اووم شرط دا دی چې د تخم جنس به معلوم وي چې څه شپه کوي. دا شوه. اوس به دا بله خبره ده. ګرانو محترمینو دغه یوه خبره زه پوره خبره درته کوم چې تاسې دا د کښتګري اقسام زده کړئ. کښتګري زموږ کتابو ټول رانقل کړې ده، اووه قسمه یې رانقل کړې ده. اووه قسمه په اووه قسمو کې 3 قسمه جایز دي، 4 قسمه نه دي جایز. خو داسې عامه قاعده شامله دي محترم ویله ده چې هغه راولاړ که دوباره ټول صورتونه تر لاندې کېږي. اوس د روا صورت درته وایم. هلته کښتګري روا ده که مځکه تخم د یوه سړي وي، ټکټر و عمل د بل سړي وي، دا جایز دی. ګوره تخم مځکه د یوه ده، ټکټر و عمل د بل دی. پخوا وایي و، اوس په ټکټر دی فرق نه لري. دوهم صورت دا دی که عمل د یوه سړي و، مځکه و، تخم و، او د هغه رقم ټکټر د اګر د بل سړي وه، دا هم جایز دی. دریم که مځکه د یوه سړي و، نور ټول شان د بل وه، هغه عمل هم د ده و، ټکټر هم د ده و، تخم هم د ده و، دا 3 صورت دا هم جایز دی. لیکن 4 صورته ناجایز دي. خدای دې وکړي چې په دغه مستقلاسي باره ستا خپل صورت پکښې راځي. مځکه و او ټکټر د یوه سړي وي، عمل و تخم د بل سړي وي، دا فاسد دی. فاسد دا نه دی جایز. بیان درته کوم. پنځم صورت هغه دا دی چې دا دوم صورت د ناجایز دی چې مځکه و عمل د یوه سړي دی، تخم و او ټکټر ستا دی، مځکه و او عمل د بل، هغه د مځکې والا مځکه هم ده، د عمل و کار هم ده، د بزګري هم دی کوي. شپږم چې دریم صورت دی بقر د یوه سړي دی، یعنی خالي هغه ټکټر د یوه سړي دی، مځکه و تخم و عمل ګر د بل سړي دی، دا هم فاسد دی. اووم چې څلورم صورت کېږي د فاسد، که تخم د یوه سړي و، مځکه و عمل و بقر د بل سړي وه. ګوره تخم د یوه سړي دی، تخم د ما سره کړی دی، مځکه و عمل و ټکټر ګر د زما دی، د خالي تخم را کړی زما سره شریک سي، دا څوک دی؟ دا باطل دی، دا نه دی جایز.
الله پاک دې وکړي چې په دا خبرو مو سر خلاص شي. اوس نو چې تاسو دا سوال کړی ته چې دا سوال څنګه کړی ته چې ول چې دي خو راولاړ که په دغه فاسدو صورتو کې ستاسو صورت باره به زه د فاسد صورتو سم د بیان هم درته وکړم چې په نورو صورتو کې هم دا سړي ځکه د درو کلونو لپاره په اجاره نیولې ده پر دغه مځکه باندې وایي ما برمه ووهل. اوس زه د بل سړي سره داسې شراکت کوم چې مځکه او ټکټر د هغه کس دي او عامل زه یم. مځکه وه ټکټر د هغه دي تخم د چا تخم یې نه دی ذکر کوي. نو ګوره بس دا صورتونه دي ما درته ویلي وه که دغه څلورو صورتو کې فاسد دي که بل اوس ډېر خلک داسې شراکت کوي هغه راولاړ شي یو چا شمشانې ورکړي ده په مابین کې شریک کړی وای په درېیمه شریک یا په څلورمه شریک یو چا راولاړ ته چې اوبه ورکړي وای ته په درېیمه یا په څلورمه شریک یو چا تخم ورکړی وای ته په درېیمه. ګوره دا صورتونه ما ټول درته وایم په یوه خبره واورئ په څلورو صورتو کې د هغه د نور صورتونو د دنیا څو صورتونه تر لاندې کېږي په فاسد کې ادرس یې چې جنو باسي. خو په هر ځای کې چې دغه فاسد شي دا د وخت لپاره زده کړي چې کښتګري فاسده شي تګ به چا ته کېږي واجري مثل ته کېږي. په هر ځای کې چې فاسد شي زه اوس مثال درته وایم هغه په دا پنځم صورت کې درته وایم ځکه و عمل د یوه سړي و بکر و تخم یعنی ټکټر و تخم د بل سړي و دا فاسد شوه چې فاسد شوله بس مځکې والا به راولاړېږي د تخم قیامت ورکوي او د دغه ټکټر د یوې قیامت ورکوي بس اجري مثل لازمېږي بالانه. بس هر ځای که کښتګري فاسده شول بس تګ به چا ته کېږي واجري مثل ته کېږي. الله پاک دې وکړي چې په دې مستر خلاصوي. اوس اول حدیثونه ډېر حدیثونه د بخاري په 314 صفحه جلد اول کې چې دا کښتګري وه صحیح مسلم په 2.15 صفحه کې او صحیح مسلم په 2.14 صفحه کې فیض الباري په 3.545 صفحه کې او رضی مختار 5.5 صفحه او مبسوط د سرخسی دا ګر د 3 سره اجزا پکې لغړم یو دیرشم جز هغه 19 صفحه دا پام ورته وکړي سپینو کې ډېرې دي دغه دپاره چې باره شان موږده پکې پوره شي نو به ښي او د هغه رقم بدایي صنایع 5.254 صفحه او بحر رایق 8.289 صفحه او موسوعه فقهیه و 10.49 صفحه او فتح القدیر 8.348 صفحه او تبیین الحقایق 4.490 صفحه او عنایه په شرع د ادایه 14.8 صفحه او هندیه 5.215 صفحه قول راجع 2.284 صفحه اختیار 3.9 صفحه او مغنی د ابن قدامه 5.414 صفحه او بدایت المبتدی 215 صفحه او فتاوی نوازل هغه 448 صفحه نصب رایه په تخریج حدیث الدایات 4.455 صفحه فقه حنفي په صوب الجديد 5.7 صفحه او خلاصه الفتاوى 4.9 صفحه لبا په شل کتاب جلد اول 2.4 صفحه او قاضي خان فراموش 3.9 صفحه مختارات النوازل 4.5 صفحه در الحكام 3.4 صفحه او شرع مجلات محمد خالد عطاسي 4.3 صفحه ماده 4.4 او شرع مجله سلیم باز 2.5 صفحه او نبت الفتاوى 3.1 صفحه نطف الفتاوى داو تنکیه امیدیه 2.2 صفحه او مجموع الزمانات 4.28 صفحه او تسیو ترجیح 3.15 صفحه او فتاوی لولوجیه 5.1 صفحه جوهره نیریه 590 صفحه او اختیار د تعلیم مختار جلد اول 1 صفحه او فتاوی سراجه 515 صفحه فتاوی برهانه 115 صفحه زاد الفقيه 111 صفحه او انعام الباري 500 هغه 15 صفحه او احسان الفتاوى 380 صفحه محموديه درويشتم 414 صفحه والله سبحانه اعلم انا دیو کی چې په پوسټ